السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری میډیا خان. زه نن داسې سوځېدلي شاعر له راغلی یم، ډېر زیات تباه شوی شاعر دی او راځئ دنه به یو څو شعرونه وورو. زه یو شعر ورته ډالۍ کړم. لومبي خو ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ له په دې دومره ډېر وخت کې دومره لږ ټیم راکو. نو ستاسو د ټول ټیم ډېره زیاته مننه. او ما یو شعر لیکلی دی چې ځان ته وګورئ زموږ ارمان ته وګورئ، ځان ته وګورئ زموږ ارمان ته وګورئ، مړه دا نسوار له ګرځان کې قرآن ته وګورئ. او یو مې بل شعر لیکلی دی چې ستا د شلېدلي لوپټې تپوس د چا نه وکړم، ستا د شلېدلي لوپټې تپوس د چا نه وکړم، زما په خپله درې کښېنه چا ترپال وړی دی. او یو بل شعر مې لیکلی دی چې څنګه مې راګیره کړه او ژبه مې دې ونیوه، څنګه مې راګیره کړه او ژبه مې دې ونیوه، بس دقه مې ړومبې ځلو چې چرګه مې حلاله کړه. جانو یو خو غریبي ډېره ده که نه، او زه ډېر زیات غریب یم. زما ملګري سره مال دی، جایداد دی، دولت دی، ګاډي دي، بنګلې دي، موټرې دي، هر یو شی او ما سره تش یو زړه دی. او جانو دا راته ووایه چې تا له څه درکړمه. یا سړیه نور رالیس مه راکوه، ما دې صرف د ملګري لمبر السلام علیکم بھیا. څنګه ته بخیر؟ ځکه وختي داسې څه سوچونه کوې؟ مړه سوچ مې دا کول که نه ښه ده چې دا ځناور فیسبوک نه کوي. ولې؟ نو ظالمه دې ښار به کوم کوم بریدونه کولې. السلام علیکم بھیا. وعلیکم سلام. بھیا په انګلیش کې د یو سوال تپوس وکړم. ټیکه په پښتو کې هم راته وکړې، ماتې را سره نشته. السلام علیکم پیر صاحب. وعلیکم السلام. پیر صاحب په دې الف باندې یو دم واچوه، ډېرې زیاتې غلاګانې کوي. دا تعویض والا نن د پس په غلاګانې نه کوي. زه ورکوم. تیز راځه که نه څه کجې کجې کېږي. څه وکړمه لالا دا پیر صاحب څپلۍ دي تنګې دي راباندې.